چا یو عراف تراتله وکړل چې هغه د غیب خبرونه خلقو توایي او کس ولا راغې او د توایي ما سب کیږي او یارا نغلا شوی د کتا ته معلومات یا به سبا سکیږي او زمان نصیب کی سدي کاهن تراغه او د اغه نه خبره وورید او یقیني په وکو حدیث مبارک کې راځي سلوي خورزي د دې سړی مونږ نه قبلي چې د کاهن او نجومي تراغه او داغه په خبره باندې یقین وکو د غیب او علم د الله نه علاوه د اچا سره هم نشته چې پیغمبر سره نشته نو د ولی سره نشته او د پیری سره نشته دا اصل خبره ده چې پیریان په غیب باندې پوهیږي نو پیریان په غیب نه پوهیږي زنانه وای بلان کیږي کې زنانه د پیریان پیراله لو هغه بیا خبرونه ویني پیریان پیرازي بیا حالات وای نه د دې علم د الله نه علاوه د بل چا سره نشته دی کوي پیغمبر سره نشته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه د مذاکراتو د پاره اولیګو مکی ته وی مونږ بدل تناس یو ته مذاکراتو اطلاع را لوی عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ شهید کړي دي نکه د نبی علیہ السلام سره د غیب او علم وی نو دا پته ورته نه لګید چې عثمان ژوند دی رضی الله تعالی عنہ صحابه ته وی راځي زما پلاس بیات کوي یو صحابي براته د نبی علیہ السلام پلاس کې بیلاس کې خادو ویل الله حبیبک عثمان شهید کړي رضی الله تعالی عنہ مونږ ستا پلاس بیعت علی الجهاد کو چې مونږ به د دې سره جهاد کو یو صحابي براتو اخر کې د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ نمبر راغی چې کله داغه نمبر راغی اخونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته سوای بعض قمقل خلق وای ځکه چې دا بیعت وشو الله اعلان کو کنا وی لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره الله حبیبا الله رضا شو د هغه صحابهونه چې تاسو سره بیعت وکړو غیله الله د رضای سرټیفیکیټ ورک نو بعض قمقل خلق وی په دې بیعت کې عثمان رضی الله تعالی عنہ شریک نو وی هغه د دینه مستثنا دی اپ کې نو دا سعادت هغه ته نه دی حاصل مونږ وایو ته خبرې چې کله بیعت کې د عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ نمبر راغی نه خوونه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وی که عثمان ژوندی رضی الله تعالی عنہ دا غلا شو هغه دا زمالا شو که عثمان ژوندی رضی الله تعالی عنہ او شهید شوی نه نو دا غلاسته او دا د امام الانبیاء لاسته که عثمان ژوندی نو د الله د حبیب پلاس بیعت کو نو مونږ وایو ته وای اپ بیعت کې شریک نو زوام امام الانبیاء وی دا د عثمان لاسته عثمان چې پکې شریک شو نو هغه شان پکې ته نه شریک شوه نو کو پیغمبر په غیب باندې پویدل نو ولې وی چې دا د عثمان لاسته کې ژوندی وی دا پته ورته نشته دی چې عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید شوه دی او که ژوندی دی نو انبیاء سره د غیب علم نه دغه شان د پیریانو سره د غیب علم نه سلیمان علیه السلام پیریان په کار لګولی وی تاسو کار کوي او سلیمان علیه السلام ورته په شیشبن آبادی کې ولاړو دی کې سلیمان علیه السلام وفات او په امسا باندې ټیک لګولې پیریانو ته پته نشته چې سلیمان علیه السلام وفات اغا امسا اغا ویخ وینو اخوڑو نو امسار تاوشو نو سلیمان علیہ السلام را گزار شو نو پیریانو وی که مونگ تا پتا وی چی دی دمرا مخ کی وفات شوی دی نوی مونگ باولی دمرا پا مشقت کی پراتو اغا مرد دی و پیریان ورطا گوری و پتا ورطا نلگی چی دا مرد دی کجمن دی نو سنگ پیریانو تا دا غیب و علم دی و پیریان پا غیب و پوئیگی دا دا سڑی ایمان خرابی دا دا ایمان نو سړی خلاصي ډیر احتیاط کو ایمان ډیر قیمتي سرمایه ده ډیر قیمتي دسی امور ته نږدې مورځي چې هغې کې د ایمان خطر وي دسی امور کې د ایمان خطر ده په کاهن باندې یقین کول
او دا دعوه کول چې د پیریانو سره د غیب علم دی، د سره د عیب علم دی، دا د سړي ایمان ته نقصان رسی. دسی امور نزان ساتل چې هغه د سړي په ایمان کې نقصان ورچي. ځکه ایمان ډیر لوی دولت دی، ډیر لوی دولت دی. حدیث مبارک کې راځي قیامت کې به یو کس راشي 99 رجسټري به د ګناه راوړلی شي، یو کم 100 رجسټري به کولو شي د ګناه. دی به ګمانو کې چې بس ختم شوم، خراب شوم، ځکه چې دا رجسټري را پسې کولو شو. اواز به د الله د طرف نو شي چې پتا به ظلم نه کیږي، پتا به ظلم نه کیږي. یو کاغذ به راوړلی شي، یوه فرضه، هغې باندې به کلمه شهادت لیکلي چې هغه کیدي په چابړي کې. وایي 99 رجسټرې د ګناهونو به اوچتې شي، هغه چابړی به دروند شي. ایمان دومره لوی دولت دی. نو داسې قسمه خلقو ته تلل او په هغې باندې یقین کول دا بالکل د نقصان خبره ده. دې سره ایمان ته نقصان رسیږي او ایمان پې خرابېږي. تاسو به خیال کړئ دا خبره ما ډیر کرته وکړله د پاره د دې چې دا خبره زمونږ ذهن ته پرېوځي. ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه مونږ ته درس کې وی طلبا بازار ته تلیو، هلته یو پالګر ناسو، نجومي او کاهن، پالونه یې خلقو لکتل. وی طلبا ولی پال وکته چې ستا په نصیب کې دا دی، بل ته وی دا دی، بل ته وی دا دی. وی اخیر کې طلباو ته وی چې پیسې راکوي. طلبا ورته وی چې د څه شي پیسې درکوي؟ چې ما درله پال وکت. وی چې ته دروغ وی، دا ته اصلي ګیای، خلق دې ګمراه کړ. وی په دې کې جنګ شو. نو هغه کاهن یې ووخه، چې وی وخه نو پولیس رالل، فیصله یې کوله چې ولې م سړی والی دی. هغې ورته وی چې دی دروغ وی. هغه وی زه رښتیا وایم او طلباو وی دی دروغ وی. وی پولیسو تېنه تپوس وکړو د طلباو نه چې ستاسو سره څه دلیل دی چې دی دروغ وایي؟ وی دی ځکه دروغ وایي چې دی مونږ له پالونه ګوري د 1 کال او د 2 کالو. نو اولې سار ځان له پال ولې نه کته چې نن به بازار ته ځم او بازار کې به طلبی او هغه به مې ډبی. نو پکار ده چې اولې ځان له پال کتلی وی او نن بازار ته نه وی راوتلی، ځکه چې په نصیب کې مې نن وال دی. نو د خپل پال پته ورته نشته او بل نه پال ګوري. نو دته د خپلې ورځې پته نه وي، نو تا له څنګه د کال پالونه ګوري؟ په دې بالکل یقین مه ساتئ. دا بالکل د سړي ایمان خرابوي او ایمان ډیر لوی دولت دی. نو یوسف علیه السلام ورته ړومبې وی ګورې کاهن نه یمه، نجومي نه یمه، دا ما ته الله علم را کړی دی، د وحی په ذریعه الله ما ته دا ښودلی دی. او زه ګورې د هغې خلقو په لار نه یم روان چې په الله باندې ایمان نه ساتي. وی انی ترکت ملت قوم، ما ګورې پرېښودی دی ملت او دین د هغه چا چې هغه ایمان نه ساتي په الله او په ورځې د آخرت. د هغې خلقو په دین او په لار باندې ګورې نه یم روان. نو علم الله را کړی دی او تعبیر بدر کوم کله لا یأتیکما طعام ترزقانی، چې تاسو ته څو خوراک نه راغلی نو د هغې نه مخکې یا علماوی د دې معنی دا ده چې تاسو له کم خوراک راځي هغه به لا نه راغلی، زه به درته ووایم چې نن به دله دا خوراک راځي. نو یقین خو به وشي چې زه درته مخکې ووایم چې نن دله دا خوراک را روان دی. نو بیا خو د خوب تعبیر وړه خبره ده چې ما سره دا علم شته. هوی انی ترکت ملت قوم، زه براعت کوم د دین د هغه چا نه چې هغه په الله ایمان نه ساتي. هر پیغمبر معصوم دی. دلته ترکتو په معنی د بیزاری دی. داسې نه چې ګورې مخکې په دغې دین وم او اوس مې پرېښود. نه، انبیاء کرام د ګناه نه معصوم دي، د شرک نه پاک دي. وی زه براعت کوم، د بیزاری اعلان کوم د ملت د هغه چا نه چې هغې په الله او په ورځې د آخرت ایمان نه ساتي. وی زه د چا تابعداري کوم؟ واتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب، زه تابعداري کوم د دین د ابراهیم علیه السلام، د اسحاق علیه السلام، د یعقوب علیه السلام. او مونږ له روا نه دي، مونږ له مناسب نه دي چې مونږه شرک وکړو په الله باندې. ذالک من فضل الله، او دا په ما باندې د الله فضل دی. وعلى الناس، او په دې خلقم د الله فضل دی. خو ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر خلق ناشکر دي.
یا صاحبی السجن ای زما د جیل ملګرو. دې کې ډېره ښه نکته پرته ده. داسې یې ونه وي چې ای زما ملګرو. چې سړی وایي زما ملګری نو دی د عقیدې ملګری. یوسف علیه السلام ورته وایي یا صاحبی السجن ای ملګرو د جیل. په عقیده کې ملګری نه یم ځکه تاسو مشرکان یې. نو د عقیدې ملګري مې نه یې او د جیل ملګري مې یې. په عقیده د توحید کې به چا سره نرمي نه کوي. په مسله د توحید کې به جو نه کوي. دا به مضبوطه مسله د توحید بیانوي. که یو سړی پې خفه کېږي نو په دې دې ړه وچوي چې سړی الله یو نه مني. د کې څه پاتې شول؟ نو وی ای ملګرو د جیل. چې کله ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام سره غار کې ملګری و، هلته الله داسې نه دي ویلي چې د غار ملګری. واذ قال لصاحبه کله چې ووی نبی علیہ السلام خپل ملګري ته داسې نه وایي چې د غار ملګري ته، ځکه هغه د عقیدې ملګری و، هغه د جنت ملګری و، هغه د عقیده آخرت په لارې د سفر ملګری و. هلته داسې نه وایي چې یا صاحبی الغار ای ملګریه د غار. نه، لصاحبه کله چې اوی خپل ملګري ته، هغه د عقیدې او د نظریې ملګری چې غار کې ورسره ملګرتیا وکړله نو الله د طرف نه ورته سیله میلاو شوله. نبی علیه السلام ورته وی انت صاحبی فی الغار، ته ملګری زما وی په غار کې، نو وصاحبی علی الحوض ای به په حوض کوثر به مې ملګری. نو دا د عقیدې ملګری نو په غار کې ملګری دی. وصاحبی فی الحوض به مې په حوض کوثر کې ملګری، به مې په مدفن کې ملګری. دفن کېږي به راسره م یو ځای، پاسې به راسره م یو ځای، په حوض کوثر به راسره م یو ځای ولاړې. دفن نن یو ځای دی. ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی الله عنهما د امام الانبیاء د مدفن ملګرین دي او د محشر ملګرین دي او د غار ملګرین دي. چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د زنکدن حالت نږدې شو کنه، مجوسی غلام په خنجر وخلی و. صحابه وی مونږ ورته پی اسکل، نو چې دلته پی اسکل نو هغه دلته راووتل په دې زخم. نو مونږ پوه شو چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د دنیا نه ځي. نو خپل زوی راوغوښتو عبدالله ابن عمر. وی چې عبدالله ابن عمر ته ورشه زما په ژوندانه باندې ام المؤمنین پسې ورشه عایشه رضی الله تعالی عنها د مؤمنانو مور ده، اجازت به وغواړي وربشي. خو ورته به وایي داسې به ورته نه وایي چې امیر المؤمنین وایي، داسې به ورته نه وایي ځکه چې زه اوس امیر المؤمنین نه یم، زما حالت ته وګوره، زه عمر یم. داسې به ورته نه وایي چې امیر المؤمنین وایي، داسې به ورته وایي چې عمر وایي رضی الله تعالی عنه چې زما یو درخواست دی چې ماله د امام الانبیاء سره خواته دفن ځای به راکړي. هغه زوی راغی چې راغی نو عایشې رضی الله تعالی عنها جړل. هغې ته علم و چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حالات ښکلي نه دي. ورته وایي زه عمر راولېږلم رضی الله تعالی عنه چې دلته راله ځای راکوي. هغې ورته وایي دا خو ما ځان لړه کې خوښ کړی و، خو زه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته په ځان باندې ترجیح ورکوم، ای به هغه دې دلته دفن شي. دا ځای د هغه شو چې بچی بیا راغی نو بچي ته بیا وایي چې کله زه وفات شمه ما وړی که نه ما بار کوي، زما کټ اوچت کوي او د عایشې په کور مې دنده کوئ رضی الله تعالی عنه، نو بیا به لږ ایثار شي، ته به ترې مخکې ورشي. عایشې رضی الله تعالی عنها نه به بیا اجازت وغواړي چې اجازت کوي چې دلته دفن شي. هسې نه زه ژوندی وم او زما د مخې اجازت کړی، بیا به ته یو ځل اجازت وغواړي. نو که وی چې خخې کوي نو دفن به مې کوي، او که اجازت یې ونه کړ نو مخ به خفه کېږي به نه، او ما به د مسلمانانو مقبرې ته اوسي، هلته به مې دفن کړي. بیا یې زوی راوغوښوي په ما څومره قرض دی؟ هغه وی دومره. وی دا به اول پوره کړي، کم شو د پلانکي نه به والې، که بیا هم کم شو نو د پلانکي نه به والې، او زما قرضه به مکمل کړي. او دښکه مې د دفن ځای شو او صحابه کرام ورته مونږ ته لږ نصیحت وکړه، وصیت راته وکړه. نو صحابه داسې ناسو، هغه صحابه ناسو چې کومو باندې نبی علیه السلام د جنت زیری کړی، هغې ټولو نومونه یې واغستله. وی دا ټول ډېر غوره دي او په دې کې ځان له یو خلیفه مقرر کړئ زما په ځای، په دې کې به م یو خلیفه شي. د
د دې ټولو نومونه امام الانبیا نه موریدلی وو، نو دا د ټولو نومونه دي. دقه صحابه دي او دې کې ځان له خوښ کوي او ځان له خلیفه مقرر کوي او زه د دنیا نه تلو والی یم. بې بچي ته وی بچیا زما دا سر راواله او په دې خاورو یې کېده. بچي ول راواغست نو په زنګونه کې خود بچي ته وی وای حکه ما تا ته څه ووي، ته ولې زما دا سر کته نږدې؟ ورته وی سر راله په خاورو کېده چې زما نه روح وځي چې رب العالمین می اینی چې د الله را باندې ترس راشي، چې دا سر می دا مخ می په خاورو کې ککړي او روح را نخیږي چې د الله را باندې ترس راشي. زه امیر المؤمنین نیمه، زه خلیفه نیمه، زه حاکم نیمه، زه د امام الانبیا یو ادنا صحابی ما چې الله را باندې ترس وکي. امام الانبیا صحابه ورته وی داسې دواړه ونیول ژوندانه باندې، یو طرف ته ابوبکر صدیق او بل طرف ته عمر فاروق رضی الله عنهما. وی صحابه ما ته ګورئ هکذا نبعث یوم القیامه، وی داسې به موږ درې واړه ودرېږو په ورځ د قیامت، یو طرف ته به یې دې طرف ته به دی. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وی ته په غار کې زما ملګری وي نو په حوض کوثر کې به مې ملګری. ډېره ښه ملګرتیا یې کړې وه. یو ورځ نبی علیه السلام په لاره روان و، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه چا تپوس وکړو وی دا څوک دی؟ هغه وی که ورته وایم چې نبي اخر الزمان دی نو دشمنان یې ډېر دي نو وبه یې وجني، تکلیف په ورته ورکړي. ورته وی دا خو یو سړی دی چې ما ته لار ښیي، نو دا یو سړی دی چې ما ته لار ښیي. د هغې کس مطلب دا چې د ده نه لار ورکه شوې ده او دی ورته لار ښیي. او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مقصد دا چې ما ته د جنت لار ښیي. دی خو مونږ ته د جنت لارې سیده کوي، دی خو مونږ ته د جنت لاره ښیي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره بیش بها مینه وه، بیش بها. نبی علیه السلام نه چندې اعلان وکړو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نن را کره مال ډیر دی، وی نن به میدان ګټمه. نیم مال یې راواغستو ویړو، وی نیم به چا راوړې. نبی علیه السلام ورته وی کور کې دې څه پرېښودو؟ وی نیم مال. چې دی کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی ملګری، وی کور کې دې څومره مال پرېښودو؟ وی ترکت الله ورسوله، وی د الله رسول او الله مې کور پرېښودی دی، الله او د الله رسول مې پرېښي دي چې څو هغه مې ټول راوړي دي. امام الانبیا اعلان وکړو، وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د چندې میدان وګټو. چې میدان یې وګټو، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وی ما وی چې د ده مقابله نه کېږي. نو یوسف علیه السلام وی یا صاحبی السجن، ای زما د جیل ملګرو، ګورئ د عقیدې ملګری مې نه یې. دې کې هغې خلقو ته تعلیم دی چې هغه ګورئ د هندوانو، سیکانو، مشرکانو سره میل میلاب کوي. دی ورته دومره په بعضې ټیم کې نږدې چې دې ته متاثره شي. ستانه به متاثره کېږي که ته به ترې متاثره کېږي. یا صاحبی السجن، د جیل ملګری مې، د عقیدې ملګری مې نه، د نظریې مې نه، ځکه په عقیده د توحید کې را سره شریک نه. نو د خوب تعبیر پاتې دی، ارباب متفرقون، مسله د توحید ورته بیانې.